یو ځل بیا د البرز علمي او فرهنګي ادارې په نوښت د بلخ ولایت حیرتان بندري ښارګوټي د امریت سره په همغږۍ د یاد ښارګوټي اړوند بېلابېلو ښوونځیو شاوخوا 800 زده کوونکو ترمنځ د سیرت خاتم الانبیا کتاب سیالۍ پر لار اچول شوې وه چې نن ورځ ازموینه ترې واخیستل شوه. د البرز علمي او فرهنګي ادارې مسؤلین وایي موخه له دغسې سیالیو جوړولو څخه د زده کوونکو لپاره د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت پیژندل، فکري او عقیدتي رغون، مطالعې ته پام رااړول، د مطالعې فرهنګ ترویج او په دینی برخه کې پرمختګ دی. هدف از امتحان به خاطر ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه کتاب‌های دینی و ترویج سیرت و صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میان جوانان و نوجوانان می باشد و همچنان شاگردایی که در این عرصه کتما و همکارایی که در این باره البته کتما همکار باشن انشالله به شکل درست انشالله اینا را برگزار میکنیم تا بتانه که اینها به شکل درست تا اینا رونق پیدا بکنن. دغه راز ځینې عالمان او ښوونکي په دې باور دي چې د داسې سیالیو ترسره کول د زده کوونکو د علمي ودې او عقیدوي پرمختګ، عامه پوهاوي لپاره اړین دي او ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. معلومات در مورد سیرت پیامبر اسلام از واجبات هر مسلمان است که شکر الحمدلله با توزیع چنین کتاب شاگردان ما مدت 1 ماه است که مطالعه میکنند. قبل از تشریف آوری شما هم از اونا جستجو کردیم، پرسان کردیم، انشالله معلومات غنی را به دست آوردن. دست سیالی در چه هر اشتوک، هر طفل، هر مکتبه یا هر دو کونکه د بخله گرانقدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مثال په سیرت باندې پوهیږي، په زندگی باندې پوهیږي، د هغه مهرباني چې په امت باندې ده باندې پوهیږي، د صحابه او په سرخندنې باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر د دین په خاطر کړي پوهیږي. ډېر ښه اغېزه لري. خدای پاک دې خیر هغه ته هم ورکړي چې دا امر کړی، دا سیالي په لاره کې ټاکلې ده یعنې جوړه کړې ده او ډېر شاګردان او زده کوونکو باندې ډېر زیاته ښه اغېزه کوي. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دینی پوهې د کچې لوړولو لپاره یې دغه سیالۍ کې ګډون وکړ او نن ورځ د کتاب د بشپړ مطالعې او لوست وروسته ازموینه واخیستل شوه او له مسؤلینو غواړي چې دا ډول سیالۍ دې لا زیاتې کړي. دا کتاب چې موږ ته راغلی دی په نوم د سیرت نبی دی چې نوم نه معلوم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات هم ډېرېږي. موږ 100% آماده یاستو چې دغه مضمون امتحان را کو او مسئولین هم دموږ دغه خواهش دی چې دغه برنامه په لارې واچوي چې دموږ ذهن او د دست امتحان را کول هغه قربان قوی شو. این کتاب خوان ما مختیم که با نسب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنا شدیم، فهمیدیم و ما از مسئولین میخواهیم که هرچی همین برنامه‌ای که هست همین هم انکشاف و ما بتانیم از همون چیزای بیاموزیم، همین برنامه ادامه بیابه تا همین شاگردا رشد نمایه. د یادولو وړ ده چې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا نه یوازې په حیرتان ښارګوټي کې بلکې د بلخ ولایت په بېلابېلو ولسوالۍ او مرکز کې د زده کوونکو او زده کړیالانو لپاره د بېلابېلو کتابونو سیالۍ ترسره شوي دي چې بریالیو کسانو ته ډالۍ هم ورکړل شوي دي. ثابت خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، بلخ، حیرتان ښارګوټی. یو ځل بیا د تیر په څیر د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا زده کوونکو ته رقابتي سیالۍ جوړه شوې وه چې راتلونکو څو ورځو کې به د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي کسان اعلان او په بېلابېلو ډالۍ ونازول شي.